قبر باندې بوټي نالول څنګه دي او ګلونه وغیرہ دې باب کې دا حدیثونه موږ مخکې ویلو او شیخ نور الحسن صاحب دا مسله په دې ادیره کې بیان کړې و ملګرو ته هغه شان ده صحیح بخاری کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم په یو دوه قبرونو باندې تیرېدو په هغه کې عذاب نو ملګرو ته چې په دې قبر کې عذاب دی او دا په غټه ګناه باندې نه دی گرفتار یو ګناه دا ده چې متعدد اساس کو نظر نه ساتي او بل ګناه دا چې دا چغل خواره دي حافظ ابن حجر وایي ظاهر دا چې نبی اسلام دغه متعلقه کلیوالو ته پوښتنه کو ودا کسان مسلمانانو به دوشنی لخت راوړي او په قبر نه لیکړي و څو برجدا و چې شوی نه دیونه به عذاب به تخفیف باندې دغه روایت شته یو بل روایت هم یو صحابي وصیت کړو مشکات کې نقل لغه روایت او دا کوم روایت چې ما دا صحیح بخاری کې ده خو دینه به دې بوټو باندې استدلال کول دا قوي استدلال نه دی وجدار چې دا نبی سم معجزه وا چې هغه په قبر کې به عذاب باندې پویدو دا معجزه او د معجزین استدلال کول غلطي دوی مدا چې دا بوټه کله نال کو صحابه ټولو تاسو کو یا رسول الله دا کار دی ولي وک نو دینه معلومیږي چې عام مقبرو باندې بچا دا بوټي او دا ګولنګس نه نالول زګه ټولو صحابه تاسو کو دا کار دی ولي وک نبی سم کې دی چې دا بوټه څو پورې شینی نو دې مړي ته عذاب نه ملاويږي شیخ حسین سے وای چې دا بوټي بوټي نالول دا د خبرې گواہی ده چې زما په دې مړي باندې عذاب ده نو سړی بخپل په مړي باندې گواہی نه کوي او بل دا عذاب چې سړی معلومي دا په وحي باندې معلومیږي او پیغمبر وفات شو خو چاته وحي نه کوي چې په دې خبر باندې عذاب ده بل دا عام سلف طریقه دا چې بوټو باندې بوټي بوټي په قبرونو نه نالول دا عام سلف طریقه ده سیوا چې په قبرونو باندې بوټي نه نالول سلفونو دا نقل له خپل عمل سورې کافی ده د بوټي د ضرورت نشته دی وجه نه په قبرونو باندې دا وړکه شان بوټه نالول دام غلط دي او عام قبرونو د پاسه شینکی نالول په دین نیت باندې دا خاص نیت خلق کوي په دین نیت باندې نالول دا بدعت د ظاهر دي سره د نظام ساتل بکار دي